حالا نه نان وایا د انتظار نه ستړي شو موږ ته ډوډۍ راکړه چې لاړ شو. بې ځایه مه په تمه کېږئ خلکو، نن وایي تړل شوې ده، ډوډۍ نشته، خلاصه شوې ده، ځئ لاړ شئ. یعنې څه چې ډوډۍ خلاصه شوې ده وروره، دا څنګه امکان لري؟ موږ ټول د کته کلي نه راغلي یو، هر چېرته چې ځو ډوډۍ نشته، نه اوړه شته او نه هم ډوډۍ. میرمن اسما په رښتیا چې یوه خطرناکه ښځه ده، که همداسې دوام وکړي تر څو ورځو پورې به خلک ماڼۍ ته ورسي. ځئ وخت مو بې ځایه مه تېروئ، ډوډۍ نشته، ځئ لاړ شئ. سلطان مونږ ډیر تحقیقات وکړه، له غغلو نه چې کاروان اغلا کړی دی هیڅ اثر ته نشته. څه بې ځایه خبرې کوې؟ یعنې ځمکه دوه ټوټې شوه او هغوی پکې ننوتل. زما سلطانه په بازار کې څومره غنم او اوړه چې وو هغه کوم چا اخیستي؟ چا اخیستې دي پاچا؟ ما څېړنه وکړه، ستاسو په نوم اخیستل شوي زما سلطانه، ویل شوي چې دا فرمان. کوم څوک غواړي په دې ښار کې ګډوډي رامنځته کړي، داسې ښکاري چې غواړي ما له سلطنت وغورځوي. خو څوک د دې کار جرأت کولی شي؟ سنان پترون څه یو اتفاق دی او کولی شو وایو چې نیک تصادف هم. ښاغلی سفیر صاحب تاسې دلته څه کوئ؟ زه خپله جاسوسه نه هېروم، که داسې فکر کوې تېروتنه کوې. تاسې له ما نه څه غواړئ؟ غواړم دندې سره د سام زما کارم ترسره کړي. ښه ولې کړای شو چې سلطان ته نږدې شي؟ زه په ماڼۍ کې یوازې ښوونکي یم او ښوونکي ځان ته حد لري، له حد نه نه مجبوره تېرېږي. یې کوم حد چې درته ټاکل شوی دی ژر به ترې تېرېږي. سلطان باید په هر ډول چې کېږي په تا باندې باور وکړي، که نه نو پوهېږم پوه شوم ښاغلیه. له دې نه خوښ شوم چې دنده دې پېژنې، که دا کار به نه کوې بیا نو په خپله پوهېږي. زر لاړ شئ او پیدا یې کړئ. چا دا جرأت کړی چې داسې یو بد عمل ترسره کړي؟ غواړم پوه شم په دې کار کې څوک لاس لري. معلوم یې کړئ چې ژوند یې ورته حرام کړم. په سترګو زما سلطانه. نامک پاچا په دې موضوع کې ته په خپله مسؤل یې. که کومې پایلې ته ونه رسېدم نو تا نه حساب په دواړو سترګو زما سلطانه. وزیر صاحب کوم سوداګرین چې په کښتۍ کې له سوالیا نه راغلي دي ورته وایي چې مسیر استانبول ته تغییر کړي. په سترګو زما سلطانه، خو تر څو چې هغه کښتۍ دلته را رسېږي ډېر به ناوخته وي. ټولې نانوایانې تړل شوي دي او خلک هم ډېر وږي شوي دي. ښاغلی ظاهره د ماڼۍ په ګدام کې څومره حبوبات او غنم شتون لري؟ زما سلطانه زموږ په ماڼۍ کې 2500 سرتیري دنده ترسره کوي. ښاغلی ظاهره څه مې چې درنه پوښتنه وکړه دا ماخي ځواب راکړه. زما سلطانه د ماڼۍ په ګودامونو کې تل د شپږو میاشتو لپاره خوراکي مواد شتون لري. ډېر ښه، تر ماښامه باید ټول وویشل شي. سلطانه په داسې یو حالت کې د ماڼۍ خلک څه وخوري؟ تاسې ولې د هغوی په اړه اندېښنه کوئ ښاغلی خالده؟ سلطانه د دې لپاره مې وویل چې کیدای شي د یو لوی پایتخت ستونزه حل نشي کړی. کیدای شي حل یې کړي، خو د ماڼۍ مواد بسنه نه کوي. د حکومت خلک، د حکومتي منصوبینې کورنۍ او حتی میرمن اسما هم او ټول خلک چې دلته ژوند کوي له ماڼۍ نه چې څومره خوراکي مواد یې وړي دي ټول راټولوئ او نن شپه د استانبول نانوایانو کې وویشئ. سلطانه آیا دا کار تر دې حده پورې اړین دی؟ د حکومت ټول چارواکي ویده وو او داسې کسانه پیدا شوي دي چې د بېوزله خلکو روزي پرې قطع کړې ده او ته راته وایې چې دومره اړینه ده. تاسو رښتیا وایئ، په حق یاستئ. دا زما امر دی، پرته له کومې کمبودۍ نه باید ترسره شي.
ځوان ډېر مهربانه پاچا د دې لپاره چې د خپلو خلکو سره مرسته وکړي غنم او څومره اوړه چې په ماڼۍ کې او په ګدامونو کې ورسره وو هغه ویشي او کومو خاینینو چې غوښتي د خلکو د ژوند سره لوبې وکړي ډېر ژر به پیدا شي او دا چې د نورو لپاره عبرت وي ډېر ژر به د ماڼۍ دروازې مخې ته ودار وغړول شي. څنګه مو ونشو کړای چې په دې اړه فکر وکړو دا چې د ماڼۍ ګودام پرانیزي او خلکو ته مواد توزیع کړي دا موضوع یوازې د محمود په ذهن کې راتلی شي د دې لپاره چې خلک لاریون ونه کړي او سرکشي ته مخ نه کړي د خپلو ګودامونو مواد یې په خپلو لاسونو توزیع کړل. تاسو بې ځایه اندېښنه کوئ زما غلی. هغه مواد چې د ماڼۍ له ګودامونو نه راټول شوي دي په یو لوی پایتخت کې به یوازې څو ورځې دوام وکړي. البته څو ورځې وروسته هغه هم خلاصیږي. هغه وخت به بیا څه وکړي؟ څنګه به د هغو خلکو مخه ونیسي چې د لوږې له امله یې لاریون کړی؟ د مصر له کاروان نه خبر لري حرکت یې کړی او که نه؟ زما غلی دا خلک ډېر بې حوصله دي. څو اونۍ وخت نیسي تر څو هغه کاروانونه ورسیږي. موږ بیا هم باید خپل تدبیر ونیسو له دې نه چې یو لوړ مقام ته نومانده یم نو حق نه لرم چې غلطي وکړم. ته به تر ټولو یوه ښه حکمرانه ثابته شي اسمه په دې کې زه هېڅ شک نه لرم. زما غلی دا د چا پیغام دی اسمه؟ ډېره اړینه نه ده مور جانې اندېښنه مه کوه.